الحمدلله والصلاة علی رسول الله اما بعد. زما قدرمنو خویندو او ورونو، موږ او تاسو په داسې یوه زمانه کې ژوند کوو چې فتنې ډېرې زیاتې دي. یو له دغو فتنو څخه هغه د الحاد خپرېدل په اسلامي هیوادونو کې او د ملحدونو اشغال دی. هغه ملحدین چې د الله تعالی له وجود څخه انکار کوي، هغه ملحدین چې آسماني دین نه مني، او هغه ملحدین چې د اسلام او سیاست ترمنځ جلاوالی غواړي. دوی وایي چې اسلام او سیاست سره کومه اړیکه نه لري، په داسې حال کې چې اسلام او سیاست په خپل منځ کې ژورې اړیکې لري. دغه ملحدین د دې لپاره چې د خپله عقیده په اسلامي هیوادونو کې هغه خپره کړي، له ګڼ شمېر وسایلو څخه کار اخلي، له پیسو څخه کار اخلي، او د دې لپاره چې د خپله عقیده په اسلامي هیوادونو کې هغه خپره کړي، له تلویزیونونو، راډیوګانو، مجلو، ورځپاڼو او یوټیوب چینلونو څخه دوی کار اخلي، او دوی په دغه خپله عقیدې د اثبات لپاره داسې کره دلایل نه لري، یوازې او یوازې خیالي، وهمي او فرضي او څو دلایل دي. دغه ملحدین که چیرته دوی حقیقت وګوري، تعصب ونه کړي، نو د دوی په دغه بدنونو کې، د دوی په دغه بدن کې او د کائناتو په دې هستۍ کې چې موږ او تاسو په سترګو وینو، په دې کې د الله تعالی د قدرت نښې نښانې هم شته دي. لکه څرنګه چې الله عز وجل په قرآن کې وایي: سنریهم آیاتنا فی الآفاق وفي انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. الله عز وجل وایي زر ده چې موږ به دوی ته وښیو د کائناتو په مختلفو برخو کې، حتی د دوی په بدنونو کې خپل د قدرت نښې، خپل د قدرت نښې به ورته وښیي. دا په دې معنا ده چې دوی هم پوهیږي، خپله دغه ملحدین هم پوهیږي چې د دوی په بدن کې د الله تعالی قدرت نښې شته دي، خو دوی د تعصب د وجې نه، د تعصب چشمکې په سترګو کړي دي، د ضد تعصب او د عناد له وجې دا نه تسلیمیږي. همدغه ملحدین د دې ترڅنګ چې انکار کوي د خپلې د عقیدې د پرمختګ لپاره نور مسلمانان را دعوتوي، که نور هیڅ هم ونه کړي، خپله د مسلمانانو په عقیدو کې دوی شک وراچوي، یا هغه د الله تعالی خالص بندگان چې د الله تعالی عبادت کوي، دوی هڅه دا وي چې هغه د الله تعالی له عبادت څخه رامنېږي. دا د دوی اهداف دي. د یو محصل په صفت، د یو عالم په صفت، د یو ځوان په صفت، هغه ځوان چې په ټولنه کې مسؤلیت لري، هغه عالم چې په ټولنه کې مسؤلیت لري، هغه شخص چې الله عز وجل به په ورځ د قیامت کې د ده د ژوند څخه پوښتنه کوي چې دا ژوند دی تا په څه کې مصرف کړی دی. پر دې اساس غواړم د الحاد رد باندې یو څو ویډیویي کلیپونه له تاسو سره شریک کړم. دا ویډیویي کلیپونه به په لاندې موضوعاتو باندې شامل وي: لومړی د الحاد تعریف، دوهم د الحاد پیدایښت، دریم د الحاد اقسام، څلورم د دیموکراسۍ او سیکولریزم ترمنځ څه توپیر شته، پنځم اسلامي هیوادونو کې د الحاد د خپراوي اسباب څه شی دي، او شپږم اسلامي هیوادونو ته د الحاد داخلېدل او په اسلامي هیوادونو باندې او په مسلمانانو باندې د دې اغیزې څه شی دي. دا او دې ته ورته نور مسائل په څو لنډو کلیپونو کې له تاسو قدرمنو سره شریکوم. الحاد په لغت کې کوږوالي ته ویل کیږي یا میل ته ویل کیږي. په اصطلاح کې الحاد لنډه معنا، لنډه ترجمه دا ده: الحاد دې ته ویل کیږي چې د الله تعالی له وجود څخه منکرېدل، چې الله عز وجل نشته دی، خالق نشته دی. د الله تعالی له وجود څخه منکرېدل، په کائناتو کې تغییر او بدلون راتلل، دا د طبیعت کار ګڼل،
یو ماده ازلی او ابدي ګڼل، یعنی یو مادې ته ته د خالق او د مخلوق صفات په یو وخت ورکول، دا د الحاد اصطلاحي معنا ده. قرآن کریم هغه خلک چې د الله تعالی وجود څخه منکر دي په دوی باندې د دهریه اطلاق کوي، او دهریه ورته ویل کیږي. دهریه هغه چاته ویل کیږي چې د الله تعالی له وجود او شتون څخه دوی منکر دي، او کوم بدلون چې په نړۍ په کائناتو کې راځي دا یوازې د طبیعت کار بولي، یعنی د طبیعت پر اساس دا بدلون په نړۍ او په کائناتو کې راځي. حتی ترجیح چې موږ پیدایښت زمون خلقت او مړه کېدل هم دا د طبیعت یو کار دی. د طبیعت له امله موږ مړه کېږو او ژوندي کېږو، لکه څرنګه چې الله عز وجل په قرآن کې وایي وما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یهلکنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا یظنون. دی وایي دا دهریان چې موږ دا ژوند دا همدغه ژوند دی چې په دنیا کې ژوند دی، موږ مړه کېدل او ژوندي کېدل زموږ هغه زمانه کوي، طبیعت یې کوي. الله عز وجل وایي دغه خلک په دغه باندې علم نه لري، په دغه خبره باندې کوم دلیل نه لري، یوازې دوی د اټکل له مخې دا څو خبرې کوي.